سلامونه، وخت مو پخیر. نن د افغانستان د پکتیا برمل او ډنډ پټان ولسوالیو پر شاوخوا سیمو کې د پاکستاني جټ طیارو لخوا بمبار شوی دی. په دغه بمبار کې تر اوسه پورې 3 کورونه په بشپړ ډول له منځه تللي دي او همدارنګه په دې کې د 14 کسانو پورې د شهیدانو خبر ورکړل شوی چې په دې کې 14 کسانو خپل ژوند بایللی دی چې مېرمنې او ماشومان پکې شامل دي. د دې سربیره د خوست ولایت کې هم ورته برید شوی دی، هلته هم بمبار شوی، هلته هم ځینې کورونه لګېدلي، خو د مرګ ژوبلې په تړاو څه نه دي ویل شوي. د پاکستاني ځواکونو لخوا دا لومړی ځل نه دی بلکې تر دې وړاندې هم ورته هوایي بریدونه او ځمکني بریدونه شوي وو چې هغه وخت د افغانستان دفاع وزارت ورته ډېر غږ ماتونکی ځواب ورکړی و. څو ځلې په خوست، ننګرهار او پکتیا شاوخوا کې جګړې ونښتې چې دواړو لورو ته مرګ ژوبله پکې وه او اوس نو دا برید داسې مهال کېږي چې پاکستان د پوځ ادعا کړې چې دوی د ټي ټي پي کورونه په نښه کړي دي او هغوی مهم قومندانان یې له منځه وړي دي. خو خبره داسې ده چې دلته په سیمه کې عیني شاهدان وایي چې تر ډېره بریده عام ولس لګېدلی دی او موږ ته ځینې غږیز کلیپونه چې را رسېدلي هغه به هم تاسې ته پرېږدو چې هغې کې ویل کېږي چې عام ولس باندې دغه برید او بمبار شوی دی. نو پاکستان ډېر کله داسې بریدونه کوي. سیاسي شنونکو ځینې تبصرې کړي چې پاکستان بیا کومه بله ډرامه شروع کړې ده، یا دا چې په پاکستان کې چې کوم وروستۍ پیښې او بریدونه شوي دي د هغې د پټولو هڅه کوي، یا د عام ولس فکر یوې بلې خوا ته اړوي چې ټول فکر د پاکستاني ولس په دې شي چې د افغانستان او پاکستان جګړه شوې، او یا دا چې دوی نړۍ ته دا ثابتوي چې پاکستان دا ښایي چې نړۍ ته وښایي چې ټي ټي پي په افغانستان کې مرکزونه لري او د دې عملیاتو یو بهانه، یو جواز جوړوي. په افغانستان کې دننه په سوشل میډیا کې ډېر سخت خبرګونونه موږ وینو او دا همدا شیبه چې تاسو سره ما خبرې کولې، ډېرو چارواکو لیکلي په ټویټر کې توند غبرګون ښودلی، ځینو ځوانانو توند غبرګون ښودلی، حتی د پکتیا برمل ولسوالۍ ځینې ځوانان سیمې ته رسېدلي، روغتونونو ته تللي دي تر څو زخمیانو ته وینه ورکړي. نو دا هغه څه دي چې اوس وضعیت داسې دی. زه فکر کوم چې دا وضعیت یو بل خوا ته روان دی. که چیرې پاکستان د دې برید دوام ولري نو ممکن د افغانستان او پاکستان یوې سختې جګړې ته ووځي. نو دا اندېښنه ده. په سیمه کې هم خلک په ویره کې دي. هغه کلي کې چې کوم خلک هغوی موږ سره په تماس کې ویلي چې کلي پرېښي دي او د خپل کلي نه یو څه لرې بل کلی دی هغې ته تللي دي. د یو ویره او اندېښنه خلکو سره دا ده چې بیا بمبار ونه کړي. دلته نو افغان ځواکونه هم رسېدلي او هغوی هم د دې دفاعي ځواب په تمه دي چې کله دفاع وزارت ورته حکم وکړي او دوی مقابل لوري ته غږ ماتونکی ځواب ورکړي. نو تر سبا سهار پورې به د تلفاتو د مرګ ژوبلې کره معلومات وشي. نو عام ولس چې د کوم معلومات موږ ته لاس په لاس شوي دي د عامو سرچینو لخوا، ممکن تلفات تر 45 تنو ته د مرګ ژوبلې خبرونه لاس په لاس کېږي، خو خدای دې وکړي چې تلفات کم وي. نور جزئیات هم موږ سره شریکوو. ریفلیکشن افغانستان سره پاتې شئ. کره معلومات، بیلابیل نظرونه او ځانګړي بحثونه موږ پر ورځنیو سیاسي، کلتوري، اقتصادي، چاپیریال اړونده او ورزشي موضوعاتو بحث کوو.